د پاکستان طالب په نامه یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د لړم یا اقرب 19 چې د نومبر میاشتې 10 نیټې سره برابره ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي چې د ټي ټي پی ګروپونه د افغانستان ته واړول شي. افغانستان لیونی دی چې د تا غم خپل کور ته راوړي. د کابل او اسلام آباد د خبرو د ناکامۍ لامل د پاکستان غیر منطقي غوښتنې وې. افغانستان هېڅکله د پاکستان ستونزې خپل هېواد ته نشي راوړلی او د یو هېواد امنیت بل هېواد نشي خوندي کولی. د افغانستان قونسلګري په بن ښار کې خپل فعالیتونه بیرته پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بن ښار کې به د افغانستان د عمومي قونسلګرۍ فعالیتونه نن له ځنډ وروسته بیرته پیل شي. او ویرې او ناامنۍ د افغان کډوالو پر ژوند دروند سیوری اچولی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستیو خبرو د نه پرمختګ اصلي لامل د پاکستاني پلاوي غیر معقولې غوښتنې وې. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان هېڅکله د پاکستان ستونزې خپل هېواد ته نشي راوړلی او د یو هېواد امنیت بل هېواد نشي خوندي کولی. متقي زیاته کړه چې پاکستان که څه هم اټومي ځواک بولي خو خپله ځواکمني د افغان کډوالو د ځورولو او د پیازو او رومیانو په سوداګرۍ کې کاروي. اټومي قوت د پیازو د رومیانو او ټماټرو په مقابل کې استعمالوي سي لار ورته بنده کی. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ټینګار کړی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو د ناکامۍ اصلي لامل د پاکستاني پلاوي غیر معقولې غوښتنې وې. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان هېڅکله د پاکستان ستونزې خپل هېواد ته نشي راوړلی. هغه همدارنګه وویل د یو هېواد امنیت بل هېواد نشي خوندي کولی او دا غوښتنه منطقي نه ده. د نه پرمختګ تر ټولو لوی لامل دا و چې د پاکستان استازو په مذاکراتو کې ځینې هغه وړاندیزونه غوښتنې لرلې چې هغه د عمل وړ نه وي، هغه معقولې نه وي. د مثال په ډول د دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پیښه نه کېږي. نو آیا موږ د پاکستان د امنیت ذمهوار یو؟ امیر خان متقي وایي چې پاکستان که څه هم ځان اټومي ځواک بولي خو خپله ځواکمنۍ د افغان کډوالو د ځورولو او د پیازو او رومیانو په سوداګرۍ کې کاروي. یا افسوس وړ خبره ده یو هېواد، یو حکومت، یو پوځ چې ځان ته اټومي قوت وایي، ځان ته یو پرمختللی پوځ وایي او بیا دغه قوت چې استعمالوي په چا استعمالوي؟ په مهاجرونو باندې استعمال کړي، له کورو یې راباسي، ماشومان یخ ته اچوي، بندیخانې پرې ډکوي، په مسافرو، په مریضانو، په تجارانو لارې بندوي. اټومي قوت د پیازو د رومیانو او ټماټرو په مقابل کې استعمالوي سي لار ورته بنده کی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هېواد خاوره به د هېڅ ګاونډي یا بل هېواد پر ضد ونه کارول شي. سرچینه زیاتوي چې پاکستان کې هم د علماو او د حکومت یوې برخې د سولې او تفاهم ملاتړ کړی دی. تاسو یو لوی نظامي پوځ لري، استخبارات لري، امکانات لري او په ټول خط باندې دي امنیتي کیمرې هم لګولې دي. نو چې هم له کیمرو در تیریږي، هم له سیمې خارداره در تیریږي او هم د له پوستو تیریږي، هم د له چک پوینټو تیریږي او بیا ذمهوار افغانستان وي. دا ګوره ډېره حقیقت نه لري ادعا ده. بیا چې ته دا دعوه لرې چې له افغانستانه ماته د ټي ټي پي ځواکونه رااوړي او د تا ساحې ته داخل شو، نو له دوه حالتو به خالي نه وي. که د تا په ساحه کې وي نو ولې کنټرول یې نه؟ او که بیرته افغانستان ته راوړي او بیا د راوړي نو خو زه هم دعوه در باندې لرم ولې راپرېږدي د ما خاورې ته؟
په همدې حال کې ښاغلي متقي ویلي چې پاکستان په خپله له ګڼو داخلي ستونزو سره مخ دی او باید د خپلو مشکلاتو د حل لپاره د نورو هیوادونو پر ضد پالیسۍ دې نه عملي کوي. اوس که ته دا وایې د یو دلیل دا وایي چې کله په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم شوی نو پاکستان کې حملې ډېرې شوي دي نو تاسې نن د ټي ټي پي د حملو ډېرېدل نسبت افغانستان ته کوې نو تا خو بیا دوه ورې له هند سره هم جنګ وکړو هغه هم په افغانستان توانې تا خو له ایران سره هم جنګ وکړو هغه هم بمبار در باندې وکړو تا هم بمبار پرې وکړو هغه هم په افغانستان توانې تا خو عمران خان غوندې قوي شخصیت او د هغه تنظیم هم ټول په بندیخانو کې واچاو مخالفت یې ورسره راغی هغه هم په افغانستان توانې ته خو نن له تحریک لبیک سره هم په جنګ اخته دی ته خو نن له بلو ټولو سره اخته دا به ټول په افغانستان توانې. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد له افغانستان سره د اختلافاتو د حل لپاره د خبرو اترو د دوام پلوي کوي خو ټینګار کوي چې کابل باید د هغو اندېښنو ځواب ورکړي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه شته. د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بن ښار کې به د افغانستان د عمومي قونسلګرۍ فعالیتونه نن له ځنډ وروسته بیرته پیل شي. د دې وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې افغان هیوادوال او نور مراجعین کولی شي د قونسلګرۍ د خدماتو لپاره په آنلاین بڼه نوبت واخلي او خپلو اړوندو چارو ته مراجعه وکړي. بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د بن قونسلګرۍ د پاسپورت د چاپ چارې هم پیل کړي څو افغان وګړي وکولی شي خپل اسناد په جرمني کې ترلاسه کړي. د یادې قونسلګرۍ فعالیتونه شاوخوا یوه میاشت وړاندې هغه مهال ودرېدل چې د پخواني ادارې یو شمېر ډیپلوماټانو په ډلیز ډول استعفا وکړه. له هغې وروسته جرمني حکومت د بن او برلین په قونسلګریو کې د اسلامي امارت د کارکوونکو د باورلیکونه ومنل. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې نوموړی په دې باور دی چې ځینې پاکستاني جنرالان هڅه کوي چې د ځینو لورو لخوا په شخصي توګه د پیسو په بدل کې سیمه بې ثباته کړي. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا ټلیفوني اړیکه کې د خبرو اترو له لارې د کړکېچونو پر حل ټینګار کړی دی او د شته کړکېچونو د حل لپاره یې د دې هیوادونو چمتووالي په اړه خبرې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم ویل چې نوموړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچونه له نږدې څاري او د اوربند د دوام غوښتنه کوي. په ورته مهال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستیو کړکېچونو ته په پام سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو د راتلونکي او د دواړو هیوادونو په خلکو باندې د دې اړیکو د اغیزو په اړه باورونه ګډ دي. دلیل پول هنگفته که برایشان پرداخته شده به گونه شخصی و ملت‌های منطقه را به یک بدبختی مواجه بسازند. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو له ناکامۍ وروسته اسلامي امارت اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د ناکامۍ پرته د پاکستان پر پوځي چارواکو اچوي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویل چې نوموړی باور لري چې ځینې پاکستاني جنرالان هڅه کوي چې په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي او په بدل کې ځینو ګوندونو لخوا دوی ته په شخصي توګه پیسې ورکول کیږي. ما حدس میزنیم که شاید از کدام طرفی دستور گرفته یا پروژه گرفتن که منطقه را ناامن بسازن، آب را گلالود بسازن و در ماهی بگیرن و این هم چند تن از جنرالای خاص شاید او جای کار را بکنه در بدل پول هنگفته که برایشان پرداخته شده به گونه شخصی و ملت‌های منطقه را به یک بدبختی مواجه بسازن. اگر موضوع از پروژه و دسیسه باشه باید شاید باز به درازا بکشه و قربانی آن هم بدون شک پاکستان خواهد. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا جلا ټلیفوني خبرو کې د خبرو اترو له لارې د کړکېچونو پر حل ټینګار کړی او د شته کړکېچونو د حل لپاره د ایران چمتووالي په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي اعلامیې له مخې امیر خان متقي له ښاغلي عراقچي سره په خبرو کې پاکستاني لوري د مذاکراتو په لړ کې په بې کیفیته تورن کړی او ویل چې اسلامي امارت ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو له لارې د ستونزې پر حل ټینګار وکړ او په دې تړاو د خپل هیواد له لوري د رغنده رول لوبولو وړاندیز هم وکړ. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره ولیدل او ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ له نږدې څاري او د دوامدار اوربند غوښتنه وکړه. د پاکستان لومړي وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو اترو د اسانتیا په برخه کې د ترکیې او قطر د رول او منځګړیتوب ستاینه هم وکړه. I am grateful to my dear brother President
Recep Tayyip Erdogan for his invaluable contribution in facilitating the peace efforts between Pakistan and Afghanistan along with the state of Qatar. This is a true reflection of the strong and time-tested fraternal ties between our countries that stand together. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي اسف درانی هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوامدار خبرو اترو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې پاکستان باید د انټرپول لارې ټي ټي پی او د هغه چارواکي تعقیب کړي. ځینې سیاسي شنونکو د نړیوالو سازمانونو او امنیت شورا مداخله ګټوره ګڼي که چیرې د دواړو هیوادونو ترمنځ جامع هوکړه ونشي. در صورتی که اگر این موضوع به نتیجه نمیرسد، مذاکرات به نتیجه نمیرسد و این موضوع بایستی بنیادهای بین‌المللی شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری شریک شود تا اینکه اونها به این موضوع دخالت داشته باشند و این موضوع را در واقع به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کنند. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو بې پایلې پای ته ورسېد او تېره ورځ افغان حکومت بل اړخ په غیر مسؤلانه چلند او د هغوی غیر معقول غوښتنو تورن کړ چې د خبرو اترو د ناکامۍ لامل شول. زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي د ترکیې لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب له هڅو هرکلی کړی دی. نوموړي ویلي دا هڅې کولی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان کړی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو دفاع او استخباراتو وزیران به روانه اونۍ پاکستان ته سفر وکړي څو د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د ښه والي او مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د نومبر په شپږمه د پاکستان پوځي رژیم د کندهار په سپین بولدک برید وکړ په ورته مهال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو په استانبول کې پیل شو. یو شمېر اتباعو د پاکستان د پوځي رژیم وروستي بریدونه د افغانستان له حاکمیت ښکاره سرغړونه وګڼله او د افغانستان پر وړاندې د هغه هیواد ښکاره دښمني وبلله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دریم پړاو او خبرې هغه پایله ونه لرله چې تمه یې کېده. پاکستان د ترکیې په کوربتوب د دریم پړاو خبرو له پیل وړاندې د اوربند له ماتولو سره د کندهار ولایت پر سیمو د هاوان ګولۍ وویشتې چې له امله یې 15 ملکي وګړي شهیدان او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان دا وروستی برید د افغانستان د خلکو غوسه راپارولې ده. هغوی د اسلامي امارت له دریځ او غبرګون څخه د مننې ترڅنګ پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې هغه هیواد هېڅکله د افغانستان د جګړې توان نه لري. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د پاکستان پوځي رژیم د خپلو کړنو له امله تر پوښتنې لاندې راولي. واکنش ما در برابر کشور پاکستان هم است که ما در برابر حرکت‌های پاکستان در برابر افغانستان و همچنان واکنش ما در برابر کسایی که همچون کشورهایی را در برابر افغانستان آماده میکنند ما ایستاد هستیم الحمدلله. جوابی از او را فقط حکومت امارت اسلامی افغانستان مثل حرکت خودشون جواب میدهند. برادر بزرگوار، ما واکنش ما اینمی است که از اول تا آخر پاکستان دشمن ما توست. همیشه خون ما هموطن ما تو را ریختانده به مثل که بیادر جان آل 5 تن ما را شهید ساخته. این همه طور سیاست مرد خرد کلان در خود پاکستان بیادر مردم زیر فشار است و دولت ما هم بیادر خیر ببینه تا جایی که زورش میکشه اون بیادر جان قدیش میجنگه. برادر قن ما قدی از پاکستان هیچ وقت دوست شدنی نیستیم، نه دوست ما است نه دوست ما او را انتخاب میکنیم. کارپوهان وايي افغانستان د 40 کلونو جګړې تجربه لري او که پاکستان د جګړې اعلان وکړي د افغانستان خلک چمتو دي چې له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. در 40 سال گذشته مردم افغانستان با جنگ کلان شدن، با جنگ زندگی کردن، شادی و غمشان با جنگ بوده. بله. 4 سال میشه که در افغانستان تو میدان جنگ نیست و افغانها میخوان که همدیگر پذیری را تجربه بکنن. اگر حال باز پنجابستانی ها میخوان که اردوگوشایی های پدر معنویشان و پدر کونهشان MI6 انگلستان و پدر نوشان CIA امریکا را به افغانستان مطمئن بساز جنگش را بفرمایند. سیاسي شنونکي وایي سره له دې چې د دواړو هیوادونو مذاکرات بې پایله پای ته رسېدلي لا هم روښانه نه ده چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو راتلونکی به څه ډول وي. هغه زیاتوي د دواړو هیوادونو اړیکې به د افغانستان د خلکو پر ژوند او ثبات مستقیمه اغیزه ولري.
له تاسو خپل ټولو همکارانو نه په مننې سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.